عثمان غني او ځاځي یو کلن ریکارډ ته تمې. که مو یاد شي د 2019 د فبروري په 23مه افغانستان او آیرلند 3 شلاوريزې لوبې درلودلې چې د هغوی لوبو په اوږدو کې ښکلي ریکارډونه د افغانستان په نامه شول. سږکال 3 شلاوريزې لوبې هم له 2 اوپنرانو تمې دي چې ښایي یو ځل بیا افغان لوبغاړي د آیرلند خلاف لوبه کې ریکارډ جوړ کړي. افغان کرکټ د فبروري میاشتې په اوږدو کې د آیرلند خلاف 3 شلاوريزې لوبو ته 15 کسیزه نوملړ اعلان کړ چې پکې ریکارډي توپ وهونکي حضرت الله ځاځي او عثمان غني هم په دغه نوملړ کې شامل دي. د 2019 کال د فبروري په 23مه حضرت الله ځاځي 162 ناسوځېدلې منډې وکړې او عثمان غني 83 منډې وکړې. ځاځي 88 توپونه ولوبولي وو چې 14 یې شپږیزې او 14 یې څلوریزې وهلې وې او عثمان غني 48 توپونه لوبولي وو چې 3 شپږیزې او 8 یې څلوریزې وهلې وې. حضرت الله ځاځي د شلاوريزو لوبو په لړ کې دویم لوبغاړی شو چې 122 ناسوځېدلې منډې تر اسټرلیاوي ایرون فینچ د زمبابوې خلاف لوبه کې 102 منډې کړې وې. افغان لوبډلې په همدغې لوبه کې د 228 منډو هدف په وړاندې چې په شلاوريزو لوبو کې اول لوړ ټارګټ دی. په لومړی وکټ 253 منډې ملګرتیا یو بل ستر ریکارډ و چې عثمان غني او حضرت الله ځاځي کړی و. اوس یو ځل بیا همدغه 2 اوپنران په 15 کسیزه لوبډله کې شته او ځلېدو ته یې هیلې ډېرې دي. دا لوبې د افغانستان لپاره ځکه مهمې دي چې افغان لوبډله بشپړ غړیتوب لرونکی لوبډله ده او آیرلند لا هم د شلاوريزو لوبو کې بشپړ غړیتوب نه لري. که آیرلند له افغانستان په لوړ توپیر لوبې وګټي نو افغانستان ته صدمه رسیږي او درجه بندۍ کې پرې منفي اغیز لرلی شي. که آیرلند له افغانستان څخه لوبې وګټي نو افغانستان د شلاوريزو لوبو په درجه بندۍ کې 9 مقام څخه 8 مقام ته غورځولی شي. په افغان لوبډله کې د رحمان الله ګربز او ځینو نورو لوبغاړو شتون هم دی لوبډلې ته هیلې ورکولی شي. مجیب الرحمن، نجیب الله زدران، محمد نبی ساخیل هم مین یا غوره لوبغاړي دي او کولی شي چې لوبډله تر بري ورسوي. خو کله چې هم توپوهنه له اوپننګ ښه مخته ولاړه شي نو منځني او وروستني توپوهونکي کولی شي ښه او ډاډه توپوهنه وکړي او مقابلې لوبډلې ته ستر ټارګټ ورکړي. خو که د ځاځي فوم لکه د نړیوال جام په څیر وي نو ستونزه په اوپننګ کې زیاته وي. ځاځي د 2019 کال په وروستیو ښه توپوهنه نندارې ته نه ده وړاندې کړې او د بنګلادیش سوداګریز لیګ پر مهال چندان ښه ونه ځلېد نو تمه ده چې ځاځي د آیرلند لوبو کې ښه توپوهنه وکړي او فوم کې راشي. ملګرو دا و زموږ راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.